السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو زموږ بیا هم د انګلیسي زمونې څخه ده کوم د انګلیسي زمونې کورس چې زموږ په یوټیوب چینل نه فایل شوی دی له همدې هغې دا 5مه برخه ده په نننۍ ویډیو کې موږ په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس زمونه باندې بشپړ رڼا اچوو لومړی خو به د همدې زمونې په مفهوم ځان پوه کوو بیا مثال په همدې کې کوم څه استعمالیږي هیلپینګ ورب مثال سټرکچر همدې نه وروسته بیا مثالونه د جملو هم د مثبت جملو هم د منفي هم د سوالیه هم د منفي او سوالیه د ټول نه انشاءالله بشپړ تفصیل ډېر په ساده ډول نو انشاءالله زه ډاډه یم چې تاسو همدا ویډیو په دقت سره وګورئ مرحله په مرحله نو تاسو د همدې جوګه شئ چې په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې به بیا کومه ستونزه نه وي د همدې بشپړ زده کړه به تاسو ترلاسه کړې وي ښه نو تاسو اوس متوجه اوسئ ویډیو په دقت سره وګورئ لومړی موږ ردرومو مثال د همدغې کوم تشریحات چې دي د همدې پېژندګلوي د همدې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس مفهوم په هدف مفهوم کوو ښه لومړی د تعریف لولو تاسو تعریف ته وګورئ Present perfect continuous tense shows the duration of an action that started in the past, continues up to now and may continue into the future. ښه د همدې قدرمن لیدونکو مقصد څه شو اوس یې مفهوم همدا دی د همدې تعریف څخه داسې وایي چې present perfect continuous tense مکمله بشپړه جري زمونه دا هغه زمونه ده یا مثال هغه عمل ښایي کوم چې په تېرو وخت کې فایل شوی وي شروع شوی وي همدا اوس هم په جریان کې وي امکان د ولري چې په آینده کې هم جریان پیدا کړي زه به یې دا مثال ډېر کړم زه د سهار راهیسې کابل ته روان یم په لاره یم اوس هم همداسې د سفر په جریان کې یم امکان د ولري نوره هم همداسې دوام پیدا کړي د سفر دغسې مثال د تګ په جریان کې شي نه همدا ډول پروسه چې په تېر وخت کې شروع شوی وي همدا اوس هم جریان لري او په آینده کې هم جریان پیدا کړي نو همدغه ډول وخت کومه زمونه ښیي همدا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس نو خدای دې وکړي چې مفهوم مو خوستی وي پښتو تعریف مو هم تاسو ته راخیستی دی تاسو هره ویډیو کې زه دا خبره تکراروم چې تاسو د ویډیو 1 دقیقه یا مثال 2 دقیقې سټاپ کوئ د نوټ د سره راخلی لیکئ په قلم کتابچې سره راخلی در سره نوٹ کوئ ښه اوس فرا شو په همدې زمونه کې هیلپینګ ورب ته کمکي فعلونو ته چې په همدې کې کوم ډول کمکي فعلونه او هیلپینګ ورب څخه استفاده کیږي متوجه اوسئ اوس همدې برخې ته راګرځو د زمونې مفهوم هم واخیسته نو انشاءالله په جملې کې به ستاسو نوره هم په همدې باندې ښه سر خلاص شي همدا زمونه به ښه وپېژنئ ښه راګرځو اوس هیلپینګ ورب ته تاسو دلته ګورئ په همدې کې زموږ سره هیلپینګ ورب چې دي هاز دی هاو دی بین دی همدې درې هیلپینګ ورب څخه استفاده کوي په عموم کې چې ډېر رول لوبوي هاو هاز یې لوبوي بین بې دواړو سره موږ استعمالولی شو اوس یې زه ښایم په جملې کې به انشاءالله خپله ووینو چې څنګه استعمالولی شو په کوم ځای کې بین استعمالیږي ښه په همدې مو هم پوهې کوم راځو مثال لومړی خو هاز چې دی لکه څنګه چې موږ په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې ویلي وي چې دا د سینګولر ناون لپاره استعمالیږي په همدې زمانه کې هم دغه د سینګولر ناون لپاره استعمالیږي لکه په خپله هی شي ایټ همدې دپاره استعمالولی شو بیا هاو چې دی دا په خپله بیا د فلورل ناون لپاره استعمالیږي لکه وي د یو آی د همدې لپاره بین بیا دواړو لپاره کارول کیږي هغه که سینګولر وي که فلورل وي یعنې که هاو استعمال شي که هاز استعمال شي دواړو سره موږ بین لګوو او بین استعمالوو دا اضافه کوو ښه اوس راځو مثال د همدې څخه وروسته په دې کې دوه نور شیان هم دي چې استعمالیږي په دې زمونه کې ډېر ځانګړی رول لوبوي هغه سینس او فور دي دا هم په همدې زمونه کې ډېر مهم دي خو په دې زمونه کې استعمالیږي لومړی به زه مخکې له دې چې موږ د یو تشریح خو په ساده ډول به زه تاسو د همدې په مفهوم پوه کړم لکه مثال موږ چې وایو چې د سهار راهیسې یا د 2 ورځې راهیسې دا کومه د راهیسې معنا یا د مثال د وخت مشخص کول یا سهار یا 2 ورځې یا 3 ورځې همدا رول همدا لوبوي
اوس په همدې بیا رڼا د کوم وخت لپاره سینس استعمال کړو، د کوم وخت لپاره فور استعمال کړو. متوجه اوسئ. ښه لومړی تاسو اوس فور ته وګورئ، په همدې باندې به ځان پوه کړو چې دا څه وایي. ښه فور is used to specify the duration of time how long something has been happening. داسې وایي د همدې مقصد همدا دی. دلته تاسو اگزامپل هم یې ور وکسئ، لکه مثال for 3 hours, for 2 weeks, for 5 days, for a long time. هغه وخت چې مثال موږ یو داسې وخت ښیو چې هغه شمیر او مقدار یې معلوم وي، لکه مثال 3 ورځې یا د 2 هفتې یا د 10 دقیقې یا د 15 کلو، یعنې هغه وخت راهیسې، یا مثال زه دلته اوسېږم یا د 10 کلو راهیسې زه په کابل کې اوسېږم، یا 10 دقیقې کېږي چې زه کار کوم، یا یوه هفته کېږي چې زه سفر مې پیل کړی، یا بل داسې بل، یعنې ورځ یې معلوم وي، یا 2 ورځې، د ورځې، یا مثال د اونۍ یا د میاشتې هغه شمیر معلوم وي. په همدې وختونو کې داسې هم تاسو ویلی شئ for a long time، یعنې زیات وخت کېږي، بیخي ډېر وخت کېږي، یا مثال دلته اوسېږم یا زده کړې کوم بیخي ډېر وخت کېږي. د همدې لپاره هم تاسو بیا فور استعمالولی شئ. انشاءالله په جمله کې مو سر بیخي په خلاصېږي، که ګنسولی کنفیوز به انشاءالله پوته نه شي. اوس په سینس ته راشو چې سینس په کومو وختونو کې استعمالیږي. تعریف یې هم تاسو وګورئ. ښه is used to specify the starting point in time when something began. داسې یایي. ښه سینس چې دی دا بیا د هغه وخت لپاره استعمالیږي کله چې موږ تاسو یو ښیو، لکه کال چې د 2015 کال راهیسې، یا د اپریل میاشتې راهیسې، یا د سهار راهیسې، یا د مازدیګر ماسپښین راهیسې، د همدې لپاره بیا موږ تاسو سینس استعمال، ځکه دلته د وخت شمیر معلوم نه وي، مقدار یې معلوم نه وي چې یا 2 سهاره یا 3 کاله، خو فقط د هغه کال نوم هم اخلو، هغه د وخت هم فقط نوم اخلو. لکه دلته تاسو وګورئ since 10 am، د 10 بجو راهیسې، د 10 بجو راهیسې. دلته که موږ داسې ویلي وای چې یا 3 ساعته یا 4 ساعته، بیا به موږ تاسو فور استعمالولی. دلته تاسو وګورئ since Friday، د جمعې ورځ راهیسې. که موږ داسې ویلي وای چې د 3 ورځې راهیسې یا د 4 ورځې راهیسې، بیا به موږ تاسو فور استعمالولی. خو دلته فقط موږ د هغه وخت، هغه د مثال کوم څه چې ښیو د هغه فقط نوم اخلو. دلته تاسو ګورئ since morning، د سهار راهیسې، یا since afternoon، یا since evening، یا since midnight. ښه since April، یا since January، since September، October، November. ښه یا مثال کال هم تاسو لیکلی شئ since 2015، since 2024، since 2018، since 2001. نو د همدې لپاره لاندې به زه تاسو ته د همدې فرق وښیم. په فور کې یو وخت کوم څه چې تاسو یادوئ باید شمیر معلوم وي، وشمېرئ شي، او په سینس کې شمېرل کېږي نه، فقط موږ چې نوم اخلو په هغه وخت کې بیا موږ سینس استعمالوو. نو اوس راځو جملو ته. نو انشاءالله په جملو کې به ستاسو فیره بشپړ سر او مزغب خلاص شي، هېڅ کوم کنفیوز ستونزه به نه پاتې کېږي. ښه راګرځو اوس د سټرکچرو، جملو، مثالونو برخې ته. متوجه اوسئ. لومړی موږ په دې کې پازیټیو سټرکچر هم استعمالوو، مثبت سټرکچر، او همدې سره جامع مثبتې جملې. لومړی تاسو د همدې سټرکچر وګورئ، د مثبتې جملې. سبجیکټ دی، هاز دی، هاو دی، چې په خپله دا هیلپینګ ورب دی چې مخکې مو یادونه وکړه. بین هم سره پلس دی، تاسو وینئ ورب دی ING. په دې زمانه کې لکه موږ تاسو چې په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې د ورب تھرډ فارم یعنې دریم حالت موږ استعمالوه. دلته د ورب به تاسو خپل حالت استعمالوئ، خو فقط ING به اضافه کوئ. لکه څه ډول چې موږ تاسو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې د ورب سره ING اضافه کوله، دلته به تاسو فقط ING اضافه کوئ هغه ډول.
او هلته موږ تاسو هیلپینګ ورب RSM استعمالول، دلته به تاسو هاز استعمالوئ. نو رئیس فرق په دې کې نشته. په مثال په هیلپینګ ورب په همدې شیانو کې د ورب سره انجي هماغه شان به انجي هم د ورب سره په هره جمله کې اضافه کوئ. بیا کمپلیمنټ دی او د جملې په پای کې بیا همدغه سنس او فور موږ تاسو اضافه کوو. هغه بیا جملې ته په کتو چې د جمله څه ډول ده، د کوم څه چې موږ ښیو دا شمېرې کېږي د وخت که د شمېرېدو وړ نه دی، همدې ته ګورو. ښه، اوس راځو یوه جمله استعمالوو. لومړی سبجیکټ راخولو، بیا هیلپینګ ورب، بیا مثال بین، بیا ورب، بیا آینجي، بیا کمپلیمنټ، بیا سنس او فار څخه یو اضافه کوو. تاسو وګورئ لومړی اگزامپل ته. ښه، جملې ته اول وګورئ. He has been working since morning. تاسو وګورئ دلته لومړی موږ سبجیکټ راخواستی دی، سبجیکټ په ځای مو هی راخواستی دی. دلته موږ نوم هم لګولی شو، د هی په ځای احمد، مصطفی، محمود دا هم لګولی شو. بیا مو د هیلپینګ ورب څخه هاز راخواستی په دې خاطر چې سینګولر دی. که پلورل وای یا وی وای یا مثال دی وای یا احمد اینډ محمود لیکل شوی وای بیا به موږ تاسو هاو راخواستی، خو ځکه چې سینګولر دی بیا مو دې سره په څنګ کې د هاز سره بین راخواستی دی. هلته تاسو سټرکچر وینئ، بین به هم تاسو د هاز په څنګ کې لګوئ، یعنې هاز نه وروسته د هیلپینګ ورب نه، که هغه پلورل وي که مثال سینګولر وي، که دلته هاو وي که هاز وي، بین به نه وروسته لګوئ. ښه، بیا ورب دی. موږ د ورب لومړی حالت راخواستی ورب کار ته، بیا مو انجي سره پلس کړې ده، دا مو سره ټچ کړې ده. بیا موږ دلته سنس راخواستی دی، سنس مارنینګ. دلته ځکه موږ خالي وخت ذکر کړی دی، خو داسې مو نه دي لیکلي چې یا مثال د لسو دقیقو راهیسې یا د مثال د 3 ورځې راهیسې یا د 3 ساعتونو راهیسې یا داسې، خالي مو د وخت نوم ذکر کړی دی، سهار مارنینګ. دلته موږ تاسو بیا سنس اضافه کوو. He has been working since morning. دای د سهار راهیسې کار کې، اوس هم په جریان کې دی، په کار نه بوخت دی. امکان د ولري چې نوره هم همداسې کار ته دوام ورکړي. د همدې معنا همدا شو. اوس بل اگزامپل هم تاسو وګورئ. ښه، دلته موږ د سبجیکټ کې نوم لګولی دی، هی په ځای. تاسو دلته وګورئ احمد has been living in کابل for 6 months. څه وایي؟ احمد چې دی په کابل کې اوسیږي د 6 میاشتو راهیسې، یعنې 6 میاشتې کېږي چې دی هلته ژوند کې، اوس هم هملته اوسیږي. امکان د ولري چې نوره هم ژوند ته هلته دوام ورکړي. لومړی موږ په سبجیکټ کې بیا هم تاسو ګورئ احمد راخواستی دی، سینګولر دی، بیا مو هاز راخواستی، بیا بین دی، بیا ورب دی لیو، بیا مو آینجي اضافه کړې ده. بیا یې نه وروسته مثال کمپلیمنټ برخه ده، وروستی برخه یې چې کوم په فور او سنس باندې خبره ده، دلته موږ فور راخواستی. ولې چې دلته د مثال د میاشتو شمیر معلوم دی، دلته لیکل شوي 6 میاشتې. که موږ فقط لیکلی وای چې اپریل یا مو لیکلی وای چې مثال فبروري یا سپټمبر، بیا به موږ تاسو د فور په ځای سنس استعمالولی. نو دلته هغه مقدار، هغه شمیر معلوم دی چې 6 میاشتې یادوي. صحیح ده، په همدې خاطر موږ فور راخواستی دی. ښه، دریمه تاسو وګورئ، دا موږ په پلورل کې راخواستی ده همدا جمله. فقط مو دلته په سبجیکټ کې وی لګولی او د هیلپینګ ورب کې مو هاو لګولی، ځکه چې پلورل دی. بیا مو بین اضافه کړی، بیا ورب دی، بیا انجي، کمپلیمنټ او بیا مثال سنس. ښه، څه وایي؟ We have been studying at Sheikh Zayed University since 2024. څه وایي؟ داسې وایي چې موږ په شیخ زاید پوهنتون کې زده کړې کوو، د 2024 کال راهیسې موږ په شیخ زاید پوهنتون کې په زده کړې بوخت یو. یعنې د 2024 کال نه راوروسته موږ زده کړې پیل کړي دي، اوس هم هلته زده کړې کوو. امکان د ولري چې نوره هم زده کړې ته هلته دوام ورکړو. نو په همدې ډول جملې په همدې ترتیب سره تاسو په همدې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې استعمالولی شئ مثبتې جملې، خاص د همدې سټرکچر مطابق لاړ شئ. په همدې طریقه چې هر ډول جملې وي، هر څه تاسو په جملې کې یادوئ، هر ډول مقصد وي، تاسو یې په همدې طریقه استعمال کړئ. دلته بیا تاسو وګورئ موږ د کال لپاره سنس استعمال دی. دلته کالونه معلوم نه دي چې 3 کاله خو پکار دی، یا کال نوم مو لیکلی دی، چې 2023 یا 25 یا 10 یا 2013، خو دلته موږ 2023 کال پکار
لیکلی دی. اوس فرا شو منفي ته چې منفي سټرکچر منفي جملې څه ډول استعمالولی شو متوجه اوسئ. دلته تاسو لومړی نیګیټیو سټرکچر ته وګورئ. سبجیکټ دی، هاز دی، هاو دی، ناټ دی، بین دی. بیا ورب دی، ING کمپلیمنټ سینس فور دی. دلته تاسو ګورئ ناټ چیرته لګیږي. ناټ د هیلپینګ ورب نه وروسته او د بین نه مخکې لګیږي. بعضې ملګري په دې زمانه کې چې زه ګورم په همدې کې بعضې وخت خطا شي د ناټ د بین نه وروسته کې نه، په دې کې به تاسو ناټ د بین نه مخکې لګوئ. نو اوس راځو په همدې سټرکچر جمله استعمالوو. تاسو دلته وګورئ he has not been working since afternoon. دی د ماسپښین راهیسې کار نه کوي. یعنې ماسپښین نه یې په کار نه دی لګیا، کار ته دوام نه ورکوي او نه یې کوي. دلته تاسو وګورئ لومړی سبجیکټ کې موږ هی راخوستی دی، سینګولر دی، هاز مو لګولی دی. بیا مو ناټ راخوستی دی، تاسو ګورئ بیا مو بین راخیستی دی، دلته مو لګولی. بیا مو ورب راخیستی دی او بیا مو سره ING لګولی ده. بیا مو سینس راخوستی دی، بیا مو آفټرنون لیکلی دی. سینس موږ په دې خاطر د فور سینس نه سینس راوسته چې دلته په کات موږ د وخت نوم ذکر کړی دی، خو شمېر یې نه دی معلوم چې یا مثال 3 وخته کېږي یا 4 وخته یا مثال 10 دقیقې یا 15 دقیقې یا مثال 3 ورځې، خو په کات د ماسپښین وخت مو ذکر کړی دی چې د ماسپښین راهیسې آفټرنون. نو په همدې ډول تاسو منفي استعمالولی شئ. بله جمله وګورئ مصطفی has not been using Facebook for 3 days. کسی مصطفی چې دی د 3 ورځو راهیسې فیسبوک نه استعمالوي. دلته موږ د ورځ ذکر کړی دی یا شمېر مې معلوم کړی دی چې څو ورځې دي 3. که موږ په کار لیکلي وای چې فرایډې یا سچرډې یا وینزډې بیا به موږ تاسو دلته سینس استعمالولی. نو په همدې خاطر موږ فور استعمالوي چې د ورځو هغه شمېر معلوم دی. نو موږ فکر ځان چې کوم کنفیوز ولی وي که پته نه وي په سینس په فور کې او په دغه جملې کې به هم نه وي پته د زمونې په مقصد کې به ځان چې کوم داسې څوک زه نه وینم چې دوی کې ګانس وي، ځکه چې ډېر په ساده ډول موږ روان یو. که ستاسو فکر وي تر دې دمه چې کومه ستونزه به نه وي. خدای دې وکړي چې څوک کې کنفیوز شوي نه وي. مخکې درومو تاسو دلته ګورئ، دلته موږ بیا په پلورل کې بل اگزامپل راوستی. we have not been going to work since April. دلته څه وایي موږ د اپریل راهیسې یعنې د اپریل میاشت نه تر همدې خوا یعنې وروسته موږ کار ته نه ځو، یعنې اوس هم نه ځو، امکان د ولري چې فاینده کې هم لاړ نه شو. دلته موږ وی په سبجیکټ کې د هاو د هیلپینګ ورب نه دی، ناټ د ناټ برخه نه، بین د بین نه، ګو د ورب نه ING بیا اضافه شوي ده، کمپلیمنټ دی سینس اپریل. سینس ولې چې د میاشت موږ په کات نوم ذکر دی. که موږ لیکلی وای چې 3 میاشتې یا 4 یا 10 میاشتې بیا به موږ تاسو فور استعمالولی. نو ځان چې کوم کنفیوزولی وي په دې کې هم نه وي. هغه ناټ په مسله مې هم پوه کړئ چې دلته به تاسو په منفي جملې کې د هیلپینګ ورب نه وروسته ناټ استعمالوئ او بین به بیا د ناټ نه وروسته استعمالوئ. یعنې داسې به نه کوئ چې مثال تاسو بین هیلپینګ ورب استعمال کوئ بین نه بیا وروسته ناټ استعمال کوئ، نه، ناټ به د بین نه وروسته کوئ. راځو مثال سوالیه برخې ته. سوالیه برخې سټرکچر ته تاسو وګورئ هیلپینګ ورب د لومړی لکه هاز هاو د سبجیکټ دی، بیا بین دی، بیا ورب دی ING دو کمپلیمنټ سینس فور او کویشن. نو اوس راځو د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو. دلته هم تاسو وګورئ د سبجیکټ نه وروسته بیا هم بین استعمال شوی. داسې نه دي شوي چې د سبجیکټ نه وروسته هیلپینګر او بین، داسې نه دي شوي چې د سبجیکټ نه وروسته هاو هاز او بین هم استعمال دي. هاز بین بیا هم وروسته شوی دی. جملې ته تاسو وګورئ. has she been cleaning the house since morning. آیا دی د سهار راهیسې د کور پاکوي صفا کوي؟ پوښتنه شوې ده. کسی لومړی هیلپینګ ورب راخوستی شوی دی، هاز ده ځکه چې سینګولر ده، شي د جینۍ لپاره استعمالیږي، او بیا بین د سبجیکټ نه وروسته استعمالیږي، بیا ورب دی کلین صفا کول، بیا ING سره اضافه شوي ده. دلته بیا کمپلیمنټ برخه ده لکه د هاوس. بیا سینس مارنینګ، دلته موږ بیا سینس راخوستی. ولې چې دلته موږ فقط وخت نوم راخوستی دی، وخت مو ذکر کړی نه چې 10 دقیقې یا 10 سکنډه یا 3 ساعته یا نیم ساعت، داسې مو نه دی ذکر کړی.
نو په همدې ډول موږ په سوالیه جمله استعمالولی شو. بل اگزامپل ته وګورئ. Have they been living here for a long time? آیا دوی دلته د زیات وخت راهیسې اوسیږي؟ سوالیه ده. دلته څو ګورئ موږ که دلته موږ پورې استعمال دی یا مثال موږ 3 weeks استعمال کو یا 3 day استعمال کو یا 3 minutes استعمال کو یا 3 years استعمال کو. دلته موږ a long time استعمال دی. په دې کې تاسو a long time هم استعمالولی شئ. په داسې وخت کې که داسې ویل غواړئ چې د زیات وخت راهیسې یا د یو ډېر وخت راهیسې بیا به تاسو a long time هم د فور لپاره استعمالوئ. نو همدې ته مو هم متوجه اوسئ همدې ټکي ته. نو ځان چې کومه ستونزه مشکل به نه وي په سوالیه جملې کې خو بیخي یا په منفي کې ځکه په دې نه موږ وړاندې هم 3 ویډیوګانې چې اپلوډ کړي وې د زمونې سمپل پریزنټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس. په هغې تاسو د سټرکچرو سره د سوالیه منفي جملې هر څه سره به بلد شوي وئ. د هیلپینګ ورب سره چې هیلپینګ ورب په سوالیه جملې کې په کوم ځای کې استعمالیږي، منفي جملې کې همداسې نورو کې یا مثبتو کې. نو ځان جس خاص کې کنفیوزولی به نه وي کې. ښه اوس راګرځو له همدې څخه وروسته هغه جملې چې هم منفي وي او هم سوالیه وي، نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سینټنسز ته. ښه تاسو دلته وګورئ زموږ سره لومړی دلته سټرکچر دی. سټرکچر ته تاسو وګورئ. hasn't, haven't, subject being verb ing complement since for او question mark. تاسو په دې کې دوه ډوله سټرکچر استعمالولی شئ. داسې هم تاسو کړای شئ چې د هاز او هاو لنډ حالت چې ناټ سره فلس کوي لکه hasn't, haven't دا هم استعمالولی شئ. داسې هم کړای شئ چې تاسو په کات هیلپینګ ورب د سبجیکټ نه مخته کوئ او ناټ جدا کوئ د سبجیکټ نه یې وروسته استعمال کوئ. داسې هم صحیح کیږي. ګورو په جملې کې سار مخلصیږي. لومړی تاسو وګورئ. hasn't اسدالله been coming to school since Saturday. اسدالله آیا پوښتنه شوې ده آیا اسدالله د هفتې ورځې راهیسې ښوونځي ته نه رادرومي؟ پوښتنه شوې ده. که دلته د هاز او ناټ سره یو ځای شوي دي لاند شرټ حالت استعمال شوی دی hasn't. او داسې هم ویلی شئ متوجه اوسئ. has اسدالله not been coming to school since Saturday. داسې هم ویلی شئ. خو تر ټولو ښه خبره چې په کنورسیشن کې په سپیکینګ کې استعمالیږي باید د لومړۍ جمله استعمال کړئ. دوهمه جمله هم صحیح ده، لومړۍ جمله هم صحیح ده چې هر ډول تاسو استعمالوئ ښه خبره ده. خو بیا هم که په د دوی کې مقایسه کړو نو بیسټ آنسر بیسټ طریقه کومه یوه ده؟ لومړۍ یوه ده. دوهمه جمله هم صحیح ده، هیڅ ستونزه نشته. نو همدغه نیګیټیو ان انټراګیټیو سټراکچر همدا وه پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس زمونه. نو خدای دې وکړي چې په مقصد د همدې زمونې په هدف پوه شوي وئ، کومه ستونزه نه وي. نو زه فکر کوم چې اوس په تاسو وکړی شئ چې په همدې زمونه کې هر ډول جمله تاسو وغواړئ جوړه کړی شئ او نه په همدې کې ستونزه وي چې څوک درته ووایي چې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس زمونې هدف څه دی. نو انشاءالله زه په دې هم ډډه یم چې تاسو په همدا زمونه یو چاته په صحیح طریقه تشریح هم کړی شئ او کومه ستونزه به نه وي عکاس به پرې کولی شئ. ځکه چې ډېر په ساده ډول موږ په دې ویډیو کې لاړو، په نورو ویډیو کې هم موږ ډېر په ساده ډول مخته لاړ شوي یو. ډېر په ساده ډول تاسو ته موږ هغه ټوله مرحلې تشریح کړي دي. نو انشاءالله په آینده کې به هم زموږ همدا پلان وي، که هغه د زمونې برخه ده، که هغه د سپیکینګ برخه ده، که هغه نورې برخې دي په ګرامر کې د ناون، ورب، اجیکټیو داسې نوره یا د لغتونو برخه شوې په آینده کې. دا ټولې برخو کې په انګلیسي برخه کې انشاءالله ډېر ساده ځو. همدې نه علاوه زموږ په یوټیوب نه په نورو برخو کې هم درسونه اپلوډیږي، لکه مثال د آنلاین پیسو ګټل، مختلف تخنیکونه لکه باینانس، امازون، همداسې یوټیوب، ټیک ټاک، هغه هم په همدا ډول موږ په ساده ډول تشریح کوو. همدې نه علاوه د کمپیوټر په برخه کې هم ویډیوګانې وخت نه وخت اپلوډیږي، هغه د مختلفو پروګرامونو لکه د بیسیک وینډوز پروګرام، همداسې د ورډ پروګرام، اکسل، اکسس، فوټوشاپ، کولر ډرا، السټریټر، انشاءالله د ټولو موږ په پلان کې لرو. نو انشاءالله زموږ په چینل نه به درسونه ډېر ساده وي،
تاسو به ډېر په اسانۍ سره کړای شئ. ډېر په ساده ډول که چا ښوونځی یلی وي، پوهنتون یلی وي، نه وي یلی، د همدې زده کړو څخه به ډېر په عادي ډول تاسو برخمن کیږئ او کامیابي به ترلاسه کوئ. نو ستاسو په کار زموږ چینل تعقیب وساتئ. نورو ملګرو، دوستانو، زده کوونکو سره یې هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې فرصت څخه برخمن شي. فعل حالا مو په خدای سپارلی یاست. ښه وخت.